لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د مؤمن دا حالت ډیر څه عجیبه غونته کې حالت دی نو د مؤمن دا حالت دا ډیر یو عجیبه حالت دی کو چرته په د باندې الله خوشحالي راولي نو هم د پاره خیر دی او کو مصیبت پر راولي نو هم د پاره خیر دی ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کله دته خوشحالي ورسی او د الله شکر ادا کی نو فکان خیر له دا خود د پاره غوره ده الله په خوشحالي راوسته او د الله شکر ادا کو الله تبارک وتعالى په دل نیکی ولیکي د درجه اوچتی کې خو کو وان اصابته ضراء کو چرته الله تبارک وتعالى په د باندې مصیبت راولي او تکلیف راولي او صبر دا انسان سو کی صبر وکي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فکان خیر له دام د لپاره خدای غوړه دی د مؤمن عجیبه حالت ته کو مصیبت پر راغی او صبر وکړو عمر له الله درجه اوچت کړي او الله تبارک وتعالى د ګناہوں معاف کړو او کو خوشحالي رااله او شکر ادا کو بیا الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کړو ګناہوں ورله معاف کړو د مؤمن عجیبه حالت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو دنیا د خوشحالي مصیبتونو خو یوازې په مؤمن نه په هر چا باندې راځي کنه کو ګناهګار دی کو نیکوکار دی کو مسلمان دی کو کافر دی نو خیر ورځم په ژوند کې راځي او بد ورځم په ژوند کې په هر انسان باندې راځي خو مؤمن د پاره دا خیر ورځم خیر دی او بد ورځم خیر دی په خلاف د کافر باندې مؤمن د پاره خیر ورځم خیر دی چې کله د شکر ادا کوي بد ورځم د پاره خیر دی کله صبر کوي الله پر د ګناہوں معاف کوي د مؤمن ډیر عجیبه حالت دی الله تبارک وتعالى دومره مهربان دی چې د په هر ټیم کې الله نیکی ورکوي یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مؤمن ته کو چرته څه تکلیف رسی یا ورته څه ستړیواله رسی یا ورته څه بیماری رسی یا ورته یو غم رسی غم خو پرې دوا چې د په زړه کې یو فکر وي ورسره نو الله تبارک وتعالى کفر به من سیئاته الله تبارک وتعالى په دې سره د ګناہوں معاف کوي ستا په زړه کې یو خبره د تیریږي او را تیریږي او یره یو کار دی چې دا به کول غواړي او دا غم او دا فکر دی په زړه کې پروت دی تر څو پورې چې دا فکر ستا په زړه کې اوړي او راوړي الله تبارک وتعالى په ستا ګناہوں معاف کوي ګناہوں معاف کوي دومره الله تبارک وتعالى څه دی مهربان ذات دی بلکې حدیث مبارک راځي عائشہ بی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د یو مؤمن په خپه کې ازغه مات شو صرف الله تبارک وتعالى په دې سره د درجه اوچت کړو الله ګناہوں معاف کړو چې کله د صبر وکړو په دغه تکلیف باندې څه وکړو صبر وکړو نو مؤمن باندې الله تبارک وتعالى ډیر زیات مهربان دی د دې مؤمن بخنی ته الله تبارک وتعالى بانی ګوري څورته ګوري بانی ګوري لکه حدیث مبارک کې راځي وای میدان محشر به یو د قیامت ورځ به یو انسان برا وستل شي د هغه اعمال بتل لیکيږي خو چې دغه عمل نامه کولو شي کنه نو دغه په عمل نامه کې به اړو چرته نیکی وینا د عمل نامه به د ګناہوں ډکوي د ګناہوں ډکوي تش ګناه دی وې دې چې د خپل عمل نامه ویني دی به وېریږي چې دا ما څومره ګناهونه ته ځان سره راوړي زما خو یو نیکی نشته دی و به یېریږي فرشته به وواړي چې د جهنم ته ورته وکي الله تبارک وتعالى فرمایي اے فرشتو ولی ته د عمل نامه کې نیکی نشته ګناهونه پکې ډېر دي او الله د ګناهونو دفترونه ډک دي پیټې دي د ګناهونو الله چرته نیکی اړو کړی نه ده الله تبارک وتعالى فرمای اے فرشتو کو هر څومره ګناه د خو زې بخم معاف کوم هر څومره ګناه چې کړی دا زې معاف کوم زې جنت ته داخلوم الله دې ته د الله فضل ویل شي څه شي یو د الله فضل یو د الله حساب دی الله دې موږ د خپل حساب نه وساتي چې خپل حساب در سره شروع کو بیا د ذره حساب دی ذره حساب دی الله دې موږ د حساب نه وساتي ایو د الله فضل دی چې کله د الله فضل راغی کنه بیا د ګناہوں دفترونه چې دینو دا معاف دي الله تبارک وتعالى فرمایي زې معاف کوم اے فرشتو کو هر څومره ګناه دی زې جنت ته داخلم زه جنت ته اے ګناهګار انسان ته ما معاف کړی دا ګناہوں مې درته معاف کړو جنت ته ځه الله د چې د جنت ته روان شي کنه او د خپل ګناہوں ته ګوري نه ځان به ته ملامت ښکار شي کله نه کله یو انسان بل انسان له دومره مینه ورکړي چې سړی ملامت غونته شي
دومره مینه ورله ورکړي، دومره محبت ورله ورکړي، دومره عزت ورله ورکړي چې سړي ته ځان ملامت ښکاري. چېرې زه د دومره مینې او محبت او د عزت لایق خو نه یم څومره چې دا سړی ماته راکړي. الله تبارک وتعالی به دې انسان له دومره مینه محبت ورکړي چې زه دا ټول ګناهونه مې درته معاف کړه، جنت ته ځه. نو حدیث مبارک کې راځي چې دی کله د جنت ته روان شي نو ځان به ورته ملامت ښکاري. نو دی به راوګرځي، الله اجازت شته زه تپوس وکړم، اجازت ما ته شته زه یو تپوس وکړم. د الله تبارک وتعالی د دربار نه به ورته اجازت میلاو شي او تپوس کولی شي بنده وایه څه دي؟ الله ما ته خو زما ورځې هم معلومې دي، ما ته خو زما شپې هم معلومې دي، ما چېرته په خپل ژوند کې په شپه ورځ کې نیکي کړې نه ده. الله زما خو ټول ژوند په ګناهونو کې تېر شوی دی، ته نن څنګه ما معاف کوې او ما جنت ته لیږي؟ دا کومه خبره ده چې په هغې خبره باندې ته زما مغفرت کوې او ما ته وایي زه جنت ته؟ الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده یو ځل شپه وه او ته د خپلې کلي په کوڅه کې روان وې، ستا کلی کم محله کم علاقه چې ده توره تیاره وه، شپه وه او ته د کلي په کوڅه کې روان وې، تا په یو تیږه باندې ټکره وخوړله، په لاره کې تیاره وه او په یو تیږه دې څه وخوړه؟ ټکره وخوړله. نو چې تا ټکره وخوړله نو ته راوګرځېدې او هغه تیږه دې روچته کړه او دومره تکلیف دې وکړو چې هغه دې واغسته او سیټ ته دې له لارې نه ورتاوه کړه. نو دغه ټایم کې چې تا دا تیږه ورتاوله ستا په دې زړه کې څه توره تیاره وه، شپه وه، دغه تیږه چې تا د لارې نه روچته کړه، دغه ګټه چې تا د لارې نه روچته کړه او سیټ ته ورتاوله بنده ستا په زړه کې څه دی به وایي الله په زړه کې مې هېڅ نه و، توره تیاره وه، هېڅ چا نه لیدم، خوشی ځای و، خو په زړه کې مې دا خبره وه چې زموږ په دې کلي کې خو بوډاګان هم دي، زموږ په دې کلي کې خو بیماران هم دي، ماشومان هم دي، زنانه هم دي، نو د شپې چې په دې لاره تېرېږي په دې تیږه به ټکره ووایي نو نقصان به ورته ورسي. نو ما هغه ګټه راواغسته سیټ ته مې ورته وکړه چې د الله بندګانو ته پې تکلیف نه رسي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا د شپې په توره تیاره کې زما د بندګانو دومره غم کو، دومره پې خفه کېدې، نن زه د قیامت په تور تمونو کې په تا خفه شوم او ستا مغفرت مې وکړو، ستا مغفرت مې وکړو. صرف د لارې نه په ګټه لرکولو باندې چې په زړه کې او په نیت کې دا و چې په دې باندې د الله یو بل بنده ته تکلیف ونه رسي، بل مسلمان ته پې تکلیف ونه رسي، صرف په زړه کې دا خبره وه، په دغه یوه خبره باندې د هغه څه نصیب شوه؟ مغفرت نصیب شو. الله یو خو دا دی چې ګوره اعمالو کې اخلاص شرط دی. څه شرط دی؟ اخلاص شرط دی، شرط شرط شرط. د احد د غرم نه سره سپین دي خرج کړه خو چې اخلاص پکې نه و د الله په دربار کې مقبول نه دي، نه دي قبول شوي د الله په دربار کې. یوه کجوره دې ورکړه خو چې اخلاص پکې و د الله په دربار کې دا څه ده؟ قبول ده، قبول ده. اخلاص شرط دی. دې په توره تیاره کې شپه وه څوک خو ونه او دا ګټه ده لرکوله، دا تیږې لرکوله، خو په زړه کې اخلاص موجود و که نه. نو په اعمالو کې لازمي څه شی دی؟ اخلاص دی، اخلاص. دویم دا چې د الله په بندګانو باندې کم انسان خفه شو الله په هغه څومره خفه کېږي، څومره رحم پې کوي، څومره مهربانه دی پې. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ چېرته د یو مسلمان خیر لټولی دی، مونږ خو چې ګورو چېرې دی به څنګه په تکلیف کې کېږي، دی به څنګه په مصیبت کې کېږي، دته به تکلیف څنګه رسي، دته به مصیبت څنګه رسي. یاد وساته، یاد وساته، ټوله ورځ منځونه کوي، د شپې په تهجدو باندې ولاړي، تلاوتونه کوي، حجونه کوي، عمرې کوي، خو که دا زړه دې صفا نه و، په دې زړه کې د بل مسلمان ته خیرې و، دلته بغض و، دلته کینه وه چې دا پلانکی به زه څنګه خرابومه، دا ټول اعمال دې بېکاره دي. ګورئ دا د الله په دربار کې قبول نه دي. الله په خپلو بندګانو دومره خفه کېږي، دومره خفه کېږي. الله نو موږ ځان ته مسلمانان وایو، د اسلام نوم یادونکي یو، ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان وایو او خپل عمل ته وګورو نو ګاونډي رانه څومره په تکلیف کې دی، بل مسلمان رانه څومره په تکلیف کې دی. موږ د هغې پیغمبر نوم اغستونکي یو، نوم اغستونکي. الله علي رضی الله تعالی عنه فرمایي، مسند احمد کې دا روایت موجود دی، وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدونو اول رانه نبی علیه الصلاة والسلام روان، د ټول نه لومبی نبی علیه الصلاة والسلام
خو موږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی وه او خپل بچي پې لګیا و هغې نه یې پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وی څنګه چې موږ هغې ځای ته ورسېدو نبي علیه صلات وسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه به شي د بچو نه لاره بدل کئ لاره په بله لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نشي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته به بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اخیستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله مونږه تاسو به لیدلي په سړکونو کې که نه په ګاډي باندې یو تن سپی وي اکثر داسې ظالمان مې پې لیدلي دي چې هغه قصدان پې داسې سپی وي په ګاډو باندې داسې ظالمان مې لیدلي دي نو چې په ګاډي باندې ووي نو په سړک کې مړ پروت او نور ګاډي پې د پاسه ځي راځي دومره هم څوک نه چې هغه د خپې نه ونیسي سیټ ته یې راوکاږي تاسو به لیدلي که نه سپی چې په سړک کې مړ پراته وي څوک یې سیټ ته کوي ګاډي پې د پاسه خیجې ځي راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه ونیسي او سیټ ته یې راوکاږي چې دا خو زیروح څیز دی دا خو سا واله څیز دی الله نو نبی علیه صلات وسلام په ځناورو باندې دومره ترس کړی دی یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام سره یوه زنانه وه په قافله کې په اوښه باندې ناسته وه هغې اوښې ته خیرې وکړې خیرې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دا به نه ځي دې اوښې ته خیرې وکړې دا لعنتي ښځه ده دا به زموږ سره په دې قافله کې نه ځي دومره نبی علیه السلام په هغې زناور باندې خفه شو چې دې اوښې ته خیرې وکړې دا به په دې قافله کې نه ځي دا د نبی علیه السلام تعلیمات دي موږ ته چې د زناورو سره دومره رحم کوئ په زناورو باندې دومره ترس کوئ موږ د یو بل وینو ته تږي ناست د یو بل مصیبت دا به وایو چې یاره زه به څنګه د پلانکي ته مصیبت رسوم څومره غم به رسوم او چې کله خبر شوم چې په پلانکي باندې تکلیف راغلی په زړه زړه کې بیا څومره خوشحالېږي او بیا هم دا وده څه شي کوو د مسلمانۍ کوو تسبیح اړو جومات ته راځو منځونه کوو نو به هر حال د الله په مخلوق باندې څه کول پکار دي رحم کول پکار دي کو هغه انسان دی او کو هغه ځناور دی امام غزالی رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوف کې ولیدو وی غزالی الله تبارک وتعالی خو بستا ډېر لوی استقبال کړی ځکه تا خو د الله د دین ډېر لوی خدمت کړی دی الله خو بستا ډېر لوی استقبال کړی نو امام غزالی رحمه الله ورته وفرمایل وی او الله تبارک وتعالی را باندې فضل وکړو په خپل فضل سره وبخلم فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو نو په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالی وبخلی امام غزالی نو ایمان د الله تبارک وتعالی نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخلم نو الله تبارک وتعالی راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکی ده په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی ده چې زما په ګمان کې هم نو چې دا ما څه کړی ده نیکی کړی ده امام غزالی رحم الله لیکي وی یو ځل مې کتاب لیکو کتاب نو قلم مې په دوات کې پورې کو داسې مې روچت کو مخکې اوس خو دا پینونه دي سیارې پکې مخکې به اوس زموږ د یادو خبر د قلمونه او دواتونه به نو قلم مې په دوات کې پورې کو د هغې په دې سر پورې دا صحیح وه ما پې خط لیکو خو چې داسې مې روچت کو نو ډایرک ورله مچ راغی نو د هغې قلم په څوکه باندې مې مچ کېناستو هغه سیاهي وه نه هغه سکل شروع کړو نو ډېر سخت د ګرمۍ موسم و نو ما دا قلم داسې لږ ونیو ما ویل چې دی به تږی شوی مه که چې دا صحیح تې وڅکي خیر دی کو صحیح تې وچه شوه چې بیا به یې پکې دوات کې پورې کړمه نو
هغه کلم مې داسې نیولی حتی تر دې پورې چې هغه مچ هغه سایي وسکله والوته وایي چې هغه والوته هسې زما د زړه کې یو خوشحالي غونته راله چې زه په مچ خو مې اوبه وسکولې که ده وی بیا مې هغه کلم په دوات کې پورې کړو خط لیکل مې شروع کړو وی په ورځې د قیامت مې د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تا زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو وی الله تبارک وتعالی راته دا عملیات کو چې ای امام غزالی یو ورځ دې خط لیکو په کلم په څوکه د سیاهي راغستې وه هغې له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو نن ما په تا رحم وکړو مغفرت مې دې وکړو نن ما په تا رحم وکړو ستا مې څه وکړو مغفرت وکړو امام غزالي رحمه الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا نه و چې دا چېرته زه غټه نیکي کومه خو ما وایي چې بس مچ دی او سایه له راغې پرېږده چې اوس کې زه به بیا کلم دی پورې بیا کوم په سایه کې نو دومره الله مهربانه ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي خفه کېږي دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول په یو بل باندې رحم کول د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول د خوشحالۍ ژوند تېرول یو بل ته مینه محبت ورکول د یو بل ته پیغورونه یو بل ته تکلیف ورکول دا هیڅ ژوند نه دی زموږ حالت خو دا رسېدلی دی که نه چې که په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا په نوڼۍ باندې ږدي زه کو ترې قرض پیسې اخلم نو سبا یې راته په چند باندې دا خبره دی ګرځوي حتی در دې پورې چې ښځه خپلې خبرې د پلار کور خبرې خاوند ته نشي کولی ځکه که هغه ورته وکړي که نه نو سبا یې ورته دا خاوند وي که نه ما درته نه وي چې ستا د پلار کورنۍ چې دا هېڅ خلک نه دی ما خو درته مخکې نه دا خبره کړې چې دا هېڅ خلک نه دی سبا ورته د هغې خبرې نه پیغور جوړوي دا نه دی چې د هغې په درد کې د هغې سره شریک شي نو په ګاونډ کې د یو تن ډېر سخت ضرورت وي خو بل ته نه وایي بل کلي ته پسې ځي او هلته چاته وي یاره ماله لږې پیسې راکړه خو په ګاونډ کې نه غواړي ولې ځکه که ده نه پیسې غواړي نو اول به د ښځې سره مشوره کوي او بیا به د لسو دوستانو سره مشوره کوي او بیا به ګیر چاپېر وایي چې هلکه پلانکي رانه پیسې غوښتې نو وایي څه دی د ده نه غواړم خو چاته بل کلي کې به د چا نه وغواړم بل کلي کې به د چا نه وغواړم نو به هر حال د خپل د یو بل د تکلیفونو نه خوند اخیستل د یو بل سپکاوی کول دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمانۍ خلاف ته دا د انسانیت هم خلاف ته د انسانیت هم خلاف ته به هر حال انسانیت دا د مسلمانی دا ده چې موږ په مشکل کې یو بل ته لاس ورکو یو بل روچت کو د مصیبتونو نه نو حدیث مبارک کې راځي یو بانډچي راغی نبی علیه الصلاة والسلام خواله را او د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه وی علمنی عملا يدخلني الجنه د الله پاک پیغمبر ما ته یو داسې عمل وښیه چې عمل ما جنت ته داخل کی ساده سړی د باندې نه راغلی بس ما ته یو عمل داسې وښیه چې زه کوم او زه پې جنت ته لاړ شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تا خو ډېره یو اوږده خبره وکړله هغه یو ډېره درنه خبره وکړله دا یو ډېره اوږده او درنه خبره ده چې زه تا ته یو داسې عمل وښیم ته یې وکړې او جنت ته به داخل شي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی غلام آزاد کا غلام آزاد کا اعتق النسمه غلام آزاد کا او دویمه خبره ورته دا وکړه وفق الرقبه د غلام سټ آزاد کا یا غلام آزاد کا یا د غلام سټ آزاد کا اصحابي ورته تپوس کو وی د الله پاک پیغمبر دا خو دواړه یو شی نه دی دا خو یوه خبره ده یا غلام آزاد کو یا د غلام سټ آزاد کو دا خو یوه خبره نه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو نه دا دواړه یوه خبره نه ده ما چې درته وویل غلام آزاد کا د دې مطلب دا دی که طاقت ته کېږي پوره غلام آزاد کا پوره غلام آزاد کا او فک رقبه یا د غلام سټ آزاد کا د دې مطلب دا دی که پوره غلام نشي آزادولی نو د هغه په ازادۍ کې لږې پیسې ورکه امداد پکې وکړه که پوره نشي آزادولی نو یا پوره غلام آزاد کا یا د غلام په ازادۍ کې څه امداد وکړه تعاون وکړه اوس ورته وایي چې مولوي صاحب غلامان خو نشته دی نو زه څه وکړمه غلامان نشته قیدیان خو شته دی که نه قیدي شته دی که نه یو جرم ته شوی دی او د هغې جرم کې هغه گرفتار شوی دی په ګناه کې او یا بی ګناه ټیک شو که نه نو د قیدي په ازادولو کې امداد وکړه یا دا قیدي آزاد که ټول د هغه چې څومره جرم دی هغه ورکړه او که هغه نشي کولی نو د هغه په ازادولو کې امداد وکړه تعاون وکړه قیدیانو سره امداد وکړه
بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی کو دا نشي کوله نو داسې وکړه کنه چې اوخه یا بیزا دا چاته په پيو باندې ورکا هغه به تی پي خوري نو چې کله تی هغه خپل پوي پوره کړو یا دې پي بس کړو تا ته به دا ساروي بیا واپس کی هم ډیر د نیکي کار دی الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا مخکې اوس نشته دی ښه مخکې وو خلق به یو بل غواګانی په پيو باندې ورکولي بيزي به په پيو ورکولي میخي به په پيو ورکولي ته چاته وای مال ساروي په پيو راکوي چې دماغ دې ټیک دی صحیح کنه دا خبره ختمه شوې ده دا ډیر د ثواب کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابي ته فرمایي بیا داسې وکړه چې یا وخه چاته په پيو باندې ورکا یا ورته بيزه په پيو باندې ورکا چې هغه ته پي خوري او بیا تا ته دا ساروي سکی واپس کی دا ډیر د ثواب کار دی دا وکړه چې الله دې به جنت ته داخل کی او کو دا طاقت تم نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی در سره ساروي وینا نو دا سی وکا چې کم رشتہ دار در نه خپدي هغه رضا کا هغه له تخپر ډالې ورکا خپر رشتہ دار دې سکا رضا کا پاغي باندې احسان وکا هغه ته هدیه ورکا او دا ګران کار دی ښا دا څه دی ګران کار دی یو رشتہ دار خپدي هر یو سره په دې انتظار نشته چې دې به مال راځي ښا ما سره دومره بد کړی دي زمور لزما مال به دې خپل برازي دې خپل هر څه دا په انتظار کوي وي مال برازي او بل وي مال برازي اسوک پکې بده انتظار وي سوک پر الله راشي د چاکار سره ډیر خلک د خلک ډیر کم پاتې شوی جنت سبا د خلک ومنس کې روغي کوي اکثر خلک خود لري نه تماشا کوي ورګه چې ستې نه جوړيږي او بلکې الټه جنگ ول کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما باندې چې صحابي دا سکار وکړه چې یو رشتہ دار در نه خپه دی هغه له څه تحفه ډالۍ ورکا په هغه باندې احسان وکړه هغه رضا کړه چې الله دې جنت ته داخل کړي نو موږ وایو امیر سره بد کړی دی به زه رضا کوم امیر سره بد کړم به زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واحسن الى من اساء اليك خو کده هغه چا سره څوک در سره بد کوي خو کده هغه چا سره چې څوک در سره څه کوي بد کوي اوس هغه خکې نو ته چې بد کړي دا خو ته ظالم شوی هغه ظالم دی هغه بد کوي تور سره خو الله به د دې مطابق تعالی اجر درکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای خفر رشتہ دار سکا رضا کا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې طاقت نه لري کنه په یو وګي باندې ډوډۍ وخوروا په یو وګي باندې ډوډۍ وخوروا څوک وګي دی یتیم دی مسکین دی غریب دی پکور کې خرچه نشتا فکور کې نفقه نشتا کور ته ول راشن وسه ورتا او ورتا وګي ګډه مړکا او دارنګي یو انسان تګي دی نو پاغه باندې او بوسکا سپه وسکا او په وسکا د ګرمۍ موسم کې دا خبره داسې وکای یا خدا ماشینان په دلارو کې چې لګیدلې بهتره خبره ده که یو سړی ماشین نشي لګولای کنه نو کولر د کور مخې ته کېده په هغه ځایونو کې چې د خلکو په تګ راتګ کېږي تګې خلک به هغه به تنسس کی او بس کې الله تبارک وتعالى او په تعالی ډیر اجر درکړي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی د نیکی حکم کوا او د بدو نه منع کوا د نیکی حکم کوا او د بدو نه منع کوا کو طاقت تیر سي خلکو ته خې خبرې کوا د خې خونه کوا یو سړی بد کوي نو منع کوي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته من رأى منکم منکرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چرته بدی دی اولی د کنه نو دا بدی په لاس باندې منکا طاقت تیر سي نو لاس استعمال کړه دا کار بنه کوي اته ناروا کوي بد کوي الله نو اکثر دا د لاس ته منکول چې دی کنه نو دا د حاکمی وقت کاری د حاکمی وقت کاری زه تو کو څوک پلاس باندې منکو نو له مسلې نه زموږ پلاس منکول باندې دور طاقت زموږ شته نه چې څوک پلاس باندې منکو دور طاقت زموږ شته نه چې پلاس باندې منکو نبی رسول الله فرمایي کو د لاس طاقت نه رسی نو په جبه باندې منکا خو کو د لاس طاقت ته رسیدونه اولی پلاس منکه ځکه یو سړی په جبه نه منکیږي پلاس منکیږي موږ ټول عمر بیانونه کول کنه ټول عمر خو بیان کوله چې دا ټیک ټاک داسې شی دی او داسې شی دی دومره بد شی دی بلکې ما خو پکې په یو بیان کې دا ویلی وو
مې کو ټیک ټاکر الک مړ شو یا ټیک ټاکر جنې مړ شو داسې ټیک ټاک والو چې په معاشره کې بے حیايي خوروله کنه مې علما ول پکار دي چې داغه د جنازې نه بایکاټ وکړي مې معاشره کې خلکو له پکار دي چې غم خادي دغه کورنۍ سره پریدي غوګ ورته پریدي بالکل بایکاټ نه وکړي شي د داسې کورنۍ سره چې کم الک یا کم جنې په ټیک ټاک باندې بے حیايي خوري د هغه کورنۍ بایکاټ وکړي څوک منه شو پاغي باندې څوک منه شنو شو خو چې پولیسو په شروع وکړه کنه نو ټول بیا دې توبې استتابه چې د وس د چیلې نه چرته راغی سپینه ټوپه په کلا جدا په سر کړی و ټیک ځه کنه بیا ټول توبې وستې کوي نيسته خو خپل ټوپه په پسر کړه سپین رومال به په دی وګو باندې واچو کنه اي ما چې سکړ دین بد می کړی دی او زه ما ته پته چې ما د خلکو زړه ته هزار رسول بیا د پاره به داسې کار نه کوم د لاس طاقت تی ولیدو د جبې په طاقت کې او د لاس په طاقت کې ډیر فرق دی ښه مونږ ټول عمر په جواب باندې چغې وایو خو په لاس کې خو طاقت نشته دی او د پولیسو والو په لاس کې طاقت ته چې یو ځل په شروع کړم د ټولو نه تبلیغیان روخ کړو ټیک ده کنه د لاس طاقت ډیر زورور دی الله تبارک وتعالى دی نور دی ادارو له داسې توفیق ورکړي چې دا بے حیايي ختمه کړي مونږ خو زمونږ په خلو خو نه منع کیږي مونږ کو ټول عمر یو کال بیانونه وکړو پاغي څوک نه منع کیږي خو چې تاسو یو ځل ډنډه راوغه ټول خلک بیا د لارې منځوي الله بدر له اجر درکړي الله بدر له اجر درکړي هر بے حیايي چې تاسو منع کوي په دې نیت کوي وای دا زره ثواب کار کوم الله بدر نه ډیر راضي شي هم بدر نه عوام راضي هم بدر نه الله راضي هم بدر نه الله راضي نو د لاس طاقت چې نو دا ډیر تیزی ښه نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي وای کو په لاس ته طاقت رسي نو په لاس منکا او کو په لاس ته طاقت نه رسي نو په جبه باندې بدای ته بدی وای دا کار بد دی لکه مې کوم منکا او کو په جبه دیم طاقت نه رسي کنه نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي دی بدای ته په زړه کې بدی وایا وذلك اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی او چې بدای ته په زړه کې بدی نه وي ګناه تر په زړه کې ګناه نه وي بیا خو سره ته په دې ګناه کې شریک شوي نو حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله دغه صحابي ته وی د خو کم کوا او د بدو نه سکوا منع کوا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په کو د دې طاقت هم نه رسی کنه نو بس دا جب چپ اوساته او د خیر خبره پکوا دا جب بیا سو ساته چفی وساته او چې خبره پکای نو د خیر خبره کوا دا می درته داسې اعمال اخول چې دا د وکړو جنت ته به داخل کی چرته به داخل کی جنت ته اصل کې پدې کې به حدیث مبارک کې زما یو مقصد معاشره کې به تاسو سره کمزور خلک پاتې کیږي لاچار خلک په پاتې کیږي نو داغي سره تعاون کول داغي سره امداد کول داغي پکار راتل دا مونږ ته حکم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او زمونږ د شریعت یو حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ورته فرمایي وای ما ته داسې عمل اوخیا چې زه حکم والله په ما جنت تبوزي نبی علیہ السلام ورته لومبه کوم عمل خو غلام آزاد کا غلام آزاد مطلب دا د کمزور سره لاس وکړه کمزور خلکو سره سوکا لاسو چې الله تبارک وتعالى دی جنت ته داخل کی دا رنګ بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پنځه اعمال داسې دي چې دا چا وکړو دا انسان جنتی دی الله په جنتیانو کې ولیکو کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من عاد مریضا چا چې د مریض پوښتنه وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه یو دا عمل وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه نو د مریض تپوس کوي د مریض پوښتنه کوي په دې کې ډیر زیات اجر دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو انسان سحر ټیم د یو مریض پوښتنې لورغه وی او یا زره پرشتي د دې انسان د پاره د ماخامه پر د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زره پرشتي او ماخام د مریض پوښتنې لورغه نو تسحر هاتو پر او یا زره پرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب دی د مریض پوښتنې لاړې تر سوچ ته الته موجود الله ستاسو درجه اوچتوي او ګناونه دي ختمي دومره ثواب دی پکې نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من عاد مریضا چا چې د بیمار پوښتنه وکړه خو د بیمار فرسی سنت طریقه دا داوم ازده کوي چې کله د مریض پوښتنه لورلې ال تلاړې لومبه به هغه ته تسلی ورکړي
تسلی به وله ورکړي مړه ته جګ جوړي روغ رمټي ستا نه ډېر بیمارانو الله غسم کړي دي نو ته خو لا ډېر ښه اول به وله څه ورکړي تسلی ورکړي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی دی رغېدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی خو تسلی وله ورکړه د تسلی خبرې ورته وکړه دویم دا دی چې خوا ته یې کښېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کېښودل دا د نبي علیه الصلاة وسلام سنت مبارکه دي په دې باندې د دې مریض د زړه ته یوه تسلي میلاو شي یو خوشحالي میلاو شي ځکه چې دی وایي زه دې زما نه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیمارانو نه کرکه کوي دا مرض به تې ماته ولګي که نه نږدې ورسره هم کښېني نه نبي علیه السلام به چې بیمار له لاړ په دې تندي به یې ورته لاس کېښودو او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به دې ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب کړه الله جګ جوړ صحت ورته ور نصیب کړه دا وکړه او بیا ایسارېږه سیده راپاسه ښه سیده راپاسه نو زمونږ خلک چې بیمار لاړ شي نو زمونږ په بیمار پرسۍ باندې خلک پوهېږي نو زنانه خو چې لاړې شي هغوی خو چې د ډوډۍ نه والي واپس نه راځي او به تړم بیا ډوډۍ خوري هغې نه به واپس راځي اگر چې هلته کې هغه هر څومره مریض دی ورته په حالت د ځان کدان کې ولې نه پروت دوی خو به ډوډۍ وي بیا به راځي صحیح شو نو هغه غریبانان په خپل غم کې دلته کې دوی بل مصیبت جوړ کړي د بیمار پرسۍ طریقه دا ده چې دغه درې کاره دې وکړو لاړې تسلي دې ورله ورکړه په مریض ته د دعا وکړه او لاس دې پې کېښودو بس دعا وکړه راپاسه سهارېږه به ډېر نه ښه زمونږ خلک چې لاړ شي اول خو تسلي مریض له ورکوي نه مریض له تسلي نه ورکوي بلکې الټه چې د هغه خوا ته کښېني که نه اوښکې به تویول شروع کړي او سر به څنډې او بعضې پکې یو بل ته خولي نږدې کښي یاره وایي رنګ یې زیړ شوی دی ښه صحیح ده که نه که نه مري نو مړ شي ټیک ده داسې دا غلطه طریقه ده تسلي وله ورکړه تسلی ولا ورکا دویم دا چې د مریض خواته ناست یو یوه کیسه به رالو هغه به ختمېږي او بله به رالو یوه کیسه به رالو هغه به ختمېږي بله کیسې به رالو که هغه غریب به په کټ باندې پروت موږ به خپل ګپ ګرم کړی یو عالم تپوس له څوک تلی و نو هغه به یو کیسه راغسته به یې ختموله چې بله به یې راغسته چې خپلې کیسې وکړې په اخر کې ورته وایي ته څنګه هغه ورته وایي جګ جوړ یم خو که ته لاړې ته د دې ځایه پاسې زه جوړ یم نو موږ مریض دې حالت ته ورسو هغه خدای پاک اوس دې زما د خوا نه پاسئ په خپله بیمارۍ باندې تکلیف یې مونږ خبرې کوو پوه شو که نه د بیمار تپوس کوئ خو په دې طریقه باندې چې هغه به تنګوئ نه ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من عاد مریضا چا چې د بیمار پرسي وکړه یوه دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وشهد جنازة څوک چې په جنازه کې شریک شو د یو مسلمان ورور ګوره د یو مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان دا چې په جنازه کې به شرکت کوي په جنازه کې به شرکت کوي او په جنازه کې شرکت کول دا ډېر لوی ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالی دته یو قیرات ثواب ورکو او کو په دفن کې شریک شو نو 2 قیرات ورته الله ورکړو او قیرات څومره دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قیرات د احد د غرم نه دی نو د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی د احد د غرم نه نیکۍ درته میلاو شوی کو په دفن کې شریک شوی نو 2 د احد د غرم نه نیکۍ درته میلاو شوی دومره لوی ثواب دی د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کول او حدیث مبارک کې راځي وای د یو مسلمان په جنازه کې چې 40 تنه شریک شو الله تبارک وتعالی دغه مړي ته مغفرت نصیب کوي اوس پته وای چې مولوي صاحب دا خو دا ټول مړي بخلې شوي دي بیا د دوی په جنازو کې خو په سوونو خلک ولاړي او څومره چې لوی رزیلي او چې څومره لوی منافق او بدماش دغه په جنازه کې دومره خلک ډېري داسې دغه داسې نه ده الله دا نه یادوي هغه الله تبارک وتعالی دا مخلوق یادوي چې اودس پنی او په جنازه باندې به ولاړي دا یادوي او دا یادوي الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام دا یاد کړي چې اودس پنی او په جنازه باندې به ولاړي هغه دا نه دی یاد کړی هغه دا نه دی یاد کړی چې ګېډه به د حرامو نه ډکوي او په جنازه باندې به ولاړ وي الله اکبر تدین متقیان نیکان خلق مراد دی چې 40 تنه نیکان چې ګېډه د حرامو نه پاکه وه او دا د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالی دغه انسان ته څه نصیب کوي مغفرت نصیب کوي نو چې څومره روی رزیلي نو دومره جنازې له رزیلان ډېر راغلي وي
چې څومره لوی منافقین دوره منافقین راغلي او چې څومره لوی حرام خور نو دوره جنازې له حرام خوار ډیر راغلي دغه په جنازه باندې د بخلې کیږي نه زیات تر په کې داسې ولاړ او داسې نه ویلي غوړنه کنه خو پلان کې ته به شو کوم چې ګوره جنازې له راغلي ومه دین هغه سلويخ کس مراد دي چې متقیان دي حرام خور نه دي نیک عمل دي او په دې نیت راغلي دي چې الله په مال ثواب راکړي د دکاوی د پارند راغلي اسی په جنازو کې به داسې سلويخ تنه نن سبا پیدا شي لستنه بم پیدا نه کې مړه چې حرام خور نه په ګډه کې حرام نه او نور څه رامي توبونه پکې موجود نه په جنازه کې داسې لستنه پیدا نشي نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازه کم انسان چې د یو مسلمان په جنازه کې څه شو شریک شو او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصام رمضانا وصام یوما د یو ورځې روزه نیوله د یو ورځې روزه ونیوله روزه نیول دا ډیر لوی ثواب دی دا د انسان خواهشات ختمي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نوجوانانو ته ویلي وو چې د چا د واده طاقت نه کیږي او ګناه تی کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وو اے د ځوانانو ټولګیا روزه نیسه روزه په دې سره بس تاسو خواهشات کنټرول وي په دې سره بس تاسو خواهشات سوي کنټرول وي د ګناه نه به بچي چې واده نشي کولای او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وراح الى الجمعه کم انسان چې د جمعې منځ کو جمعې تراغه دا ډیر لوی ثواب لري ځکه حدیث مبارک کې راځي وای کم انسان چې د جمعې منځ وکړو الله تبارک وتعالى ورته تیر شوی ټول افتی ګناونه معاف کړو واړه ګناونه ته مراد دي صحیح شو او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعتق رقبه یو غلام آزاد کو څو کار شو پنځه نبی علیہ السلام فرمایي وي دا پنځه کار چې چا وکړو دا انسان جنتی دی کم یو نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار فرسی وکړه دویم نبی علیہ السلام فرمایي وشهد جنازه د یو مسلمان جنازه وکړه دریم نبی علیہ السلام فرمایي وصام یوما یو ورځ روزه ونیولا سلورم نبی علیہ السلام فرمایي وراح الى الجمعه د جمعې منځ وکړو او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي واعتق رقبه یو مریه یو غلامی آزاد کو یو بیگناه قیدی آزاد کو یو بیگناه قیدی آزاد کو دا پنځه کار چې چا وکړو نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان جنتی دی دا انسان سره جنتی دی ناسه آسان کار دی کو ګران کار دی آسان کار دی خو به هر حال کول غواړي الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین